خپل مریض راواستوه. ها ځوانه څه مسله ده؟ ډاکټر صاحب برای مې معده خوړلې ده، پر بنجاڼ مې درد. السلام علیکم ناظرین، ته راسي دلته یو څو کسان یاست، د دې څه پوښتنه وکړو چې د چیش کارونه کوي. خانه ته ماته دا وایي ته چیش کار کوې؟ زه خو د ماما سره یم. ماما ته چیش کار کوئ؟ زه خو نور ورځ د غی ګرځم، یو د جمعې پر چټي یم. یاره عثمانه دا زما مخ څه به سوی دي؟ سم دی عریف خانه، ستا مخ نو څه به سوی؟ نو بیا ولې چې زه د هر کوره کره مرکه ور واستم هغه نجلۍ نه راکوي؟ یاره عثمانه ته به دا دونه علاقه کې وګرځېدې، تا دا یوه لویشه دا ګردۍ نجلۍ سره واده وکړه. یاره پرک خانه ته ډېر ساده. ولې؟ مړی مصیبت چې څومره کوچنی وي هغومره ښه یارانو انسان ته چې الله وس ورکړي، یو نه دوه نه چې څلور وکړي ښه دی. ته څلور ودونه کوې، ته وده زوریم دا درته ووایم. خبره واوره، ته ډېر بېوقوفه انسان یې. زه واده نه ښه یم، زه اختریان ښه یم. یاره ترکه پخوا پیسې نه وې، و سکون بیخي ډېر و. یاره عثمانه دا خبره یو سل په سله کې منم، لیکن اوس د بړوغه یو لا نشته. یارانو د دغه زمانې د کشنانو چې ګرمي وسي، نو مور و پلار یې زیارت له بوځي، ناوړک له بوځي، نارال له بوځي، کاغان له بوځي. او زموږ چې به ګرمي وسوه، مور و پلار به سرونه راوخرول. شاته دا زما ورور وګور دا ډېر سخت ناجوړه دی. څه به کوې خپل کې راپرېږدي، څه به سوی دی؟ نس کښېنستلی ده. وروره دا خو اسانه علاج دی. څنګه؟ بس وروره دا خوشحاله ساتئ. څه وه؟ و بس دغه علاج خوابه د مسګر د منې خوشحاله ساتئ. سمه ور ودانه قسمه جمع کړه. سم. ځوانه څومره سو او ورور دې څومره سو؟ یاره ډاکټر صاحب ورور خو مې مړ سو. ولې څه کړه مړ سو؟ یاره ته ول خوشحاله ساتي، ملګرو بس خنداوي، هغه په خندا کې مړ سو. چشته عرفه خوب مې دی عثمانه. څه کړه خوب؟ زه په شات کې لسوی یم، ته په نالۍ کې لسوی یم. او دا خو ما مې دی دا خوب. تا سره کوم خوب دی؟ تازه څټلم، ما ته څټلې. یار عثمانه بیکاره مې یو کار خو را پیدا کړه یار. سمه سبا دفتر له راسه، ستا 1 لک پیتون خال. نو زه به د چیش کار کوم. بس دا